ډېر ناشنا حدیث ده، ډېر ښایسته په صحیح مسلم کې دا حدیث ده، یاد یې کوئ دا معنی که څوک نشي یادولی دا متن نو صرف دا معنی او ترجمه یې کم سے کم چې ستا زړه کي ډېر خوندور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره لا تحاسدوا، یو بل سره حسد مه کوئ، ولا تناجشوا، یو بل له په بیو کې دوکې مه ورکوئ، ولا تباغضوا، د یو بل سره بغض مه کوئ، ولا تدابروا، یو بل ته مه شا کوئ په مصیبتونو کې، مصیبتونو کې یو بل سره ودرېږئ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، او د یو بل په بیو باندې بیه مه کوئ چې تاسو د بل مسلمان بیه خرابوئ او ته پرې راشي. وکونوا عباد الله اخوانا، او ځان داسې کوي د الله دپاره ورورولي قایم کوي په خپل منځ کې، رونه شي. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، لا یظلمه، ظلم به نه کوي مسلمان د مسلمان باندې، ولا یخذله، او نه به پریږدي نه به شرموي، ولا يحقره، او نه به مسلمان سپک ګڼي. التقوى ها هنا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوا اصل ځای چې دی هغه د زړه دی. درې پیرې دې ته اشاره وکړه، بیا یې دا ووایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، په یو سړي کې چې څومره شري نو دومره به دی یو مسلمان ته په سپک نظر ګوري. كل المسلم على المسلم حرام، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی. دمه وماله وعرضه، دیو مسلمان وینا په بل مسلمان حرام ده، دیو مسلمان مال په بل مسلمان باندې حرام دی، دیو مسلمان په عزت کې ګوتې وهل په دې بل مسلمان باندې حرام دی. دومره ښایسته نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې کړی. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، ابو هریره رضی الله عنه